بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي کلاس 8 ساينس ته او پدې کې زموږ سره یو ټاپک ته چې د هغه ټاپک نوم دی اپلیکیشن اف بایوټیکنالوژي، یعنی بایوټیکنالوژي چې دا د هغې پیدې سری په کوم ځای کې دا استعمالیږي. نو په دې چپټر کې بایوټیکنالوژي په دې چپټر کې موږ د دې په باره کې تفصیل باندې ویلي، خو دا د دې چپټر په کلاس 8 ساينس کې د ټول نه اخري ټاپک دی، نو بغور واوري. No, scientists have found the ways to use biotechnology which will ultimately change the way we live. نو ساينټستو په بایوټیکنالوژي کې داسې ټیکنیکس داسې طریقې راوستي دي که هغه طریقې مونږ په خپل ژوند کې راولو نو هغه به مونږ ته اساني جوړي او زمونږ د ژوند چې کم مراحل دي په مختلفو موقعو باندې ګران کارونه چې دي هغه به مونږ ته اسان کړي. Now, biotechnology is already contributing to solve issues related to food. Biotechnology خپل خدمات ورکوي. بعضی مسایل زموږ په ژوند کې داسې لکه موږ ته د خوراک مسله راځي، په دې چپټر کې موږ ویډیو د خوراک داسې مسله حل کوي چې په کوم ځای کې د خوراک کمی دی، یا موږ وایو چې فرض کړه زموږ سره یو فصل دی، موږ وایو چې د هغې فصل دانه دې غټه شي، د هغې خوشبو دې سیوا شي، فصل دې سیوا شي. نو بایوټیکنالوژي اول بسر زموږ د خوراک مسلې حل کوي. د هغې نه علاوه اګریکلچر مختلف قسم ویرایټیز موږ د سبزیانو د میوو وغیره دا موږ راوباسو چې هغه موږ ډیروالی کوي د سبزیانو د میوو چې هغه سیس چې دی هغه ډیریږي. میډیسن زموږ د صحت لپاره هم د خپل خدمات پیش کوي، مختلف قسم انټي بایوټکس یا مختلف قسم انجیکشن ویکسین وغیره دا چې د موږ د بایوټیکنالوژي په مدد سره موږ تیارو. ان انوایرمنٹ او زموږ د انوایرمنٹ لپاره دا هم د خپل رول چې دی هغه پلی کوي. نو here are some achievements of biotechnology. نو دلته کې به مونږ د بایوټیکنالوژي یو څو اچیومنټس دي چې هغه زموږ په ژوند کې ډیر اثرات پرېښي دي، د هغې په باره کې چې دی به مونږ دلته کې وایو. نو اول به سر زموږ سره فوډ چې فوډ produced by the use of microorganisms are more nutritious as they contain essential nutrients like vitamins and minerals. که مونږ د خوراک خبرو کوو چې بایوټیکنالوژي د خوراک په مد کې یا د خوراک په دې پیډ کې څه کردار ادا کوي. چې کله مونږ د خوراک خبره کوو نو بایوټیکنالوژي دا چل کوي چې بایوټیکنالوژي داسې ټیکنیکس دي چې پای کې مونږ مایکرو ارګانیزم استعمالو او هغه مونږ له په خوراک کې چې کله مونږ نوي ویرایټیز جوړو د بایوټیکنالوژي ټیکنیکس پکې مونږ استعمالو نو په هغه ټیکنیکس کې مونږ مایکرو ارګانیزم استعمالو. نو هغه مایکرو ارګانیزم په وجه باندې زموږ سره داسې خوراکونه مخې ته راشي چې هغه کې غذایت سیوای، لکه پاکې ویټامین زموږ سره ډېر زیات سیوای، د هغې نه علاوه زموږ سره مینرل چې دی هغه ډېر زیات سیوای. ویټامین موږ له طاقت راکوي، د سترګو نظر سیوا کوي. مینرل زیاتره زموږ د هډوکو دپاره چې دی هغه ضروري د طاقت دپاره مختلف قسم کارونه زموږ په جسم کې چې دی هغه کوي. بیا زموږ سره فوډ پروډیوس بای فرمنټیشن، هغه پروسس کوم چې موږ فرمنټیشن وایو، لکه په ساده مثال به زه تاسو له درکړم لکه اچار، سبزی یا میوه مونږ بوتل کې بند کو، سر پې بند کو، مختلف قسم مایکرو ارګانیزم په دې باندې اٹیک کوي، د دې خوراک د سټرکچر چې دی هغه بدلی، نو دغه ته مونږ فرمنټیشن وایو. نو په دغه فرمنټیشن په ذریعہ باندې چې کوم خوراک پروسس کیږي یا جوړیږي هیو بیټر ټیسټ د هغې ذایقه چې دی ډیره زیاته ښي، لکه اچار په انګلیش کې ته مونږ پیکل وایو، د هغې ذایقه تاسو وینئ. ان کوالټي بل د هغې کوالټي هم ښیي، هیو لانګر سټوریج لایف. او بل د دغې خوراک چې فرمنټیشن پروسس باندې کله تیار شي نو هغه د ډیر وخته پورې چې دی هغه نسخه کیږي. ټیک شو؟ ښه. د هغې نه علاوه مور ییلډز اف میلک ایگز اینڈ میٹ، پی شو، هګۍ شوې، غوښه شوه، have become possible by using modern techniques. د دې خوراک کې نیوټرن سیوا کول یا د هګۍ د نیوټرن سیوا کول یا د میټ د نیوټرن سیوا کول نو دا هم زموږ سره پاسیبل ده د بایوټیکنالوژي په ټیکنیکس باندې. د هغې نه علاوه کراپ ریزسټنټ ټو ډیزیز، داسې کراپس یې راوستي دي چې په هغې باندې ډیزیز اثر نه کوي، په هغې باندې ماشې اثر نه کوي. مختلف قسم ماشې راځي، دا فصلونه خوري، لکه پیشوګۍ شوه دا فصلونه خوري، په هغې کې چینجي پرېږدي، په دې فصلونو کې بیا چینجي کېږي. نو داسې فصلونه یې راوستي دي چې په هغې باندې دا ماشې او دا مختلف قسم بیماریانې اثر نشي کولی. and harmful insect او insect په اثر نشي کولای، ځکه چې insect زیاتره چې د فصلونه خوري. لکه تاسو سوچ وکئ زموږ سره چې دا کم غنم دي په دې باندې مولخ چې دی دا ډېر زیات اثر کوي. نو داسې فصلونه یې راوستي دي د غنمو چې هغه مولخ چې دی اثر نشي کولی. and being cultivated in most part of the world، او دا تجربې شوي دي د دنیا په مختلفو حصو کې او هغه کامیابي شوي دي. it is helping، دا مدد کوي to solve food shortage problem، چې د خوراک چې کم کمی دی هغه مسله حل کی of increasing human population، ځکه چې آبادي ورځ تر ورځې چې دی هغه سیوا کیږي، د خوراک ضرورت چې دی هغه راځي. نو د بایوټیکنالوژي په مدد سره دغه مسلې چې دی بایوټیکنالوژي دا کوشش کوي چې دغه مسلې چې دی دا مونږه حل کړو. ښه.
دا غینه علاوه کومګه په میډیسن کې وګورو نو مینی ویکسین آر یوز ټو پریونټ انفیکشن. ډیر ویکسین داسې استعمالیږي چې هغه انفیکشن چې دی هغه منع کی. لکه تاسو په نږدې کلونو کې تاسو کرونا وایرس ته وګورئ، دا غیر لپاره چې کوم ویکسین نه وته د امریکا ول خپل ویکسین جوړ کړو، چینا ول خپل ویکسین، رشیا ول خپل، پاکستان خپل. دا د چا په وجه د بای ټیکنالوژي د ټیکنیکس په ذریعہ باندې. دا غیر علاوه هیومن هارمون لایک انسولین زموږ سره هارمون دی چې هغه د انسولین وای. انسولین دا کار کوي چې د انسان په جسم کې کله ګلوکوز سیوا شي هغه ګلوکوز بل حالت ته بدلی، هغه ته ګلایکوجن وای. خو چې کله د انسولین نه نو انسان په جسم کې ګلوکوز سیوا کیږي بیا هغه مرض لګي چې هغه ته موږ شوګر مرض وایو، ډایبټیس میلیټس وته وایو. نو هیومن هارمون د وجنه انسولین چې دی هغه پیدا کیږي د بای ټیکنالوژي د وجنه. انسولین ارټیفیشلی پیدا کوي او کله تاسو خیال کړئ د شوګر چې کوم مریضانی نه هغه ارټیفیشلی په انجکشن په ذریعہ باندې د جسم په یو حصہ کې ځان ته وي چې انسولین هغه کمی چې دی هغه پوره کی. هغه شن کمی نه پوره کی او صحت د لپاره چې انسان چې دی ژوندۍ. and human growth hormone او د انسان د لووالي د لپاره چې کوم هورمون دي are produced by genetically modified organism. هغه په جی ایم اوز باندې جوړ کړل. جی ایم اوز ابریویشن جینیټیکلی ماډیفاید ارګانیزم دی. د جینیټیکلی ماډیفاید ارګانیزم مطلب دا دی چې یو ارګانیزم داسې دی ټول د بل ارګانیزم نه یو جین نه ولین د جینیټکس تا چینج کو، نو دغه ارګانیزم د جینیټیکلی ماډیفاید ارګانیزم ورته ویل کیږي. د دغه ارګانیزم په مدد سره انسولین او گروث هورمون چې دی هغه پیدا کړل. ها دا غین علاوه کومګه د پیولز خبره چې دی هغه مونږ کوو، لکه زموږ سره بایو ډیزل شو بغاړو وغیرہ کې استعمالي ایتانول اور هیلپینګ ټو ریډیوس یوز اف فاسل فیول. د بایو ټیکنالوژي په ذریعہ باندې زموږ سره بایو ډیزل ایتانول پیدا کیږي. نو دا غي د وجینا زموږ سره چې کوم فاسل فیول دي، کم تیل چې د زمکې نه لې دا غي چې کم استعمال لناغه کم شوی دی یا د کمولو کوشش کوي. ها دا غین علاوه عامي خبرې به بیا کړل ټو اوایډ ټاکسیک کیمیکل، داسې کیمیکل چې هغه زهريلي دا غین موږ ځان بچ کوو. مایکرو ارګانیزم آر ناو بینګ یوزډ ټو پروډوس ټیکسټایل ډایز. زموږ سره داسې قسمه سیزونه زموږ سره پیدا کیږي په انډستریانو کې چې هغه د ټاکسیک کیمیکل کم اثرات چې هغه ختم کی. بایو ډیګریډیبل پلاستیک هغه پلاستیک چې هغه ختم شي، ځکه چې زموږ سره پلاستیک چې دی د هغې د ختمېدو عمر چې دی 1500 کاله دی. نو داسې پلاستیک چې هغه ختم شي ار ډیکمپوز بای بیکټیریا، هغه به بیکټیریا باندې ختمي. بیکټیریا پیپری چې هغه چې کم پلاستیک ته یا عام بیکټیریا زموږ سره په دغه پلاستیک باندې عمل کوي، دغه پلاستیک چې ختم کی اینډ پنجای او پنجای او بیکټیریا چې دی په دغه پلاستیک باندې عمل کوي چې دا ختم کړي. دا چا د وجې د بایو ټیکنالوژي د وجې. سو دیس پلاستیک ډو ناٹ کاز پولوشن. نو دغه پلاستیک چې دا بیا پولوشن نه کاز کوي. ماډیفاید مایکرو ارګانیزم هغه مایکرو ارګانیزم چې دغه جینیټکس چې دی چینج شوی دی ار مور ایفیشنت، هغه ډیر زیات ایفیشنت دي ان ریمووینګ ویسٹ فرام د انوایرنمنت، چې هغه موږ د انوایرنمنت نه چې دی لرکو موږ د مسایل چې دی هغه نه جوړي. ها دا غین علاوه د اخري کرخه تاسو وینئ چې سم مایکرو ارګانیزم، بعضی مایکرو ارګانیزم ار ان یوز، هغه موږ استعمالو ټو ریموو ټاکسیک ویسٹ، چې هغه ګندګي موږ لرکو چې کومه زموږ سره زهريله ده پرم د انوایرنمنت چې دی موږ لرکو او زموږ مسایل چې دی هغه د ډیر وخت پورې چې دی هغه حل شي. نو دا کلاس 8 ساينس یونټ نمبر 4 اپلیکیشن بای ټیکنالوژي دا ختم شو. په دې بس ورپسې لیکچر چې دا ان شاء الله زو تاسو ته بیا وکم او که په دې باندې پوه شئ د نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډیر مننه.